أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو وسوسو خبر بده کې شروع وا چې انسان کومه طریقه وکي ترسو پورې د سړی جنت له داخل شي. رسول الله فرمایي چې درې سو شپته خوونه دي او بده کې ډېر مزیدار خوندور انسان شکل هغه عمل کړو او هغه اومني الله رب العزت به جنت ور داخل کی. پروز موږ اوسو مسله په بار د دعوت کې قرآن او سنت داخله دعوت اول الله او رسول الله. نن یو بل خوې چې دا ډېر مزیدار خوې دي او موږ تاسو د ډېر سخت ضرورت لرو. وجه دا ده چې موږ یو محتاج او الله رب العزت د حاجت روا د محتاج د شان سره مناسب ده چې دا خوې ځکه پیدا کی چې ته ویل شي دعا د رب العالمین دعاګانې وغوښتل او په دې باندې چې الله رب العزت څومره خوشالي کې دا به بل شي نه. د دې وجه حدیث مشکات کې مرাজি چې انسانانو د الله نه بخښنه غواړي کنه تاسو به ختم کېو د انسانان براولي چې به ګناه کوي د الله نه بخښنه غواړي الله به معاف کوي. وختنه د الله نه ابن قیم فرمایي موږ به ځکه غواړو چې زموږ ضرورت دی موږ یو محتاج او الله به ځکه ورکوي چې هغه ورکړي والا دی ابه دې خوشاليږي. ابن کثیر به دا خبره ذکر کړي چې د الله او د بنده په مابین کې فرق دا دی. مخلوق لا شي درې کرت ورله سلور کرت نه ایسه به هغه قیدیږي د یو شی د غوښتلې د پاره په خلاف د الله د دې ضرور الله نشه څومره غوښتنه انسان کوي د قلب ډیر خوشاليږي او کله چې انسان ته نه غواړي نو به د الله خپکیږي. تر دې پورې چې انسان سبلې تسمه وشلېږي د دې وختم بکار ده. نو ارکل چې دعا دومره مهم شی دی. رسول الله فرمایي الدعاء هو العباده. د عبادت پر ارکانو کې مهم رکن او مرکزی مسله چې دا هغه دعا ده. دا ډېر مهم شی دی ضروری. نن به دا خبره ذکر کو چې انسان د الله نه دعا غواړي نو په کومه طریقه او کومه دعاګانې هغه رب العالمین قبلې دغه د قران او سنت څومره مسله ده او د سلف صالحین څومره آثار او کله چې موږ د الله نه دعا وغواړو نو پیدا به شي. ځکه د پیدا باندې شی به معلومیږي. انسان طبيعت کې راځي دي کله چې سړی ورته خبره ذکر کوي چې خلکو د الله نه شکل انسان دعاګانې غواړي دغه خیر بکې دی او دا خیر بکې دی او دا نو ایسه به دا روچتېږي دی به غواړي. تیر درس کې دا ویل شي و چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د الله رب عزت ډېر فرخ رحم ده چې موږ په بندګۍ او په دعا باندې مکلف کړو. دغه به طریقه موږ له الله خو ده دا ډېره مشکله و. کله الله شرط موږ ویلې چې زمانه دعاګانې غواړي او موږ له طریقه معلومه نه وي چې څنګه غواړو په کومه طریقه غواړو دا به له پریشانی. رب العالمین د دې دعا د دې عبادت د تشریح لپاره یو بهترین مفسر لوی شخصیت لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم راولېګو او هغه ټول موږ ته تشریح کړه چې بری طریقه باندې غواړي او بری کیفیت باندې غواړي او دشي اندازه باندې د قران او سنت نه بعض خبرې ترغیبا په دې وجه باندې چې انسان عمل کې راولي. یو سل دیارلس آیتونه صرف الله رب العزت دعا باره کې ذکر کړی دي. یو سل دیارلس دا دلیل دی په دې باندې چې ډېر مهم موضوع ده. زموږ د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث شکل انسان به کې وګوري تقریبا 9 نبی له دار شي او د سلف اثر یو شی پوري
دعا کې معنا د عاجزۍ ده. اصطلاح کې مفسرین ذکر کوي اظهار غایه التذلل والافتقار الى الله تعالی والاستکانه له، د خپل عاجزۍ تذلل او د تسلیمۍ ښکار کول رب العالمین له. الله زه ډېر عاجز یم، رب زه ډېر فقیر یم، او رب زما تسلیمي ګوره تعالی ده. دا درې وړ څومره خواږه الفاظ دي. موږ تاسو عاجز نو عاجز انسان چې څومره عاجزي کې عمر وکي خوان دي دا چې وی عاجز او کوي بدمعشي نه بده بنو الله خپکیږي. ابن قیم صاحب څه فرمایي وکم چې رب العالمین په دربار کې هغه د انسان نه کوي او چې کوم دغه په دربار کې هغه دی وکی. څه مطلب؟ زمونږ د الله په دربار کې تکبر ډیر زیات دی. انسان چې کله تکبر شروع کړي نو په دې باندې د بر الله خپکیږي او د الله په دربار کې عاجزي نشته. ځکه الله چې عاجزي نه کوي، څومره چې موږ عاجزي وکړو په دې باندې د الله خوشاليږي. زمونږ حیثیت د عاجزۍ دی. د رب العالمین مسله د تکبر ده، ازور ور دی. نو انسان چې د خپل فقر، خپل عاجزي او خپل تسلیمي رب العالمین لور کې ورکی دی، بس دقه ویلې شي دعا. او دا ډېره مزیدار خبره ده. رسول الله چې کله انسان مطالعه کوي دغه په خوراک کې، دغه په نسته کې، دغه په ولاړه کې ټول عاجزي ده. قضیه شفا کې نقل کړي یو ورځ ورکو په سوق باندې نو خوراک کې کوچای ته پوښتنه کوي رسول الله دا والي وې زه غلامي مو د غلامونو خوراک کوم. په دې بالغ باندې باغ سر مبارک کې خود چایي بر کجوري دا پانی وي او د شو کټیو اهل علم فرمایله قبر عاجزي. او زمونږ د رسول الله مبارک رب العالمین د عجز صفات راوړي. سبحان الذي اسرا بعبده على عبدنا. قران کریم کې بداله سپډیرو منګانو باندې استعمال شوی دی. خدا خبره یاد ساتل وکړ دي چې اصل په دعا کې دا چې انسان پټه وکړي. ورس ان شاء الله ادب ذکر کوو. دغه څه فائدې دي. یو لوی فائدہ پکې دا ده چې انسان کله دعا پټه وکړي چې د دعا ولا دا ایمان دی ان الله يسمع الدعاء الخفيه. چې رب العالمین زما دا پټ आवाज اوري. د زکریا علیہ السلام بارک دا راځي. زکریا چې کله د بچی طلب کول علیه الصلاه والسلام رب العالمین فرمایي چې مال आवाज راکې او ډیر پټه راکې. د الله سره دا پټه پټه خبره. سلف صالحینو باندې دي الفاظونه خوندونه غستا. ته ازګه سوچ وکړه چې دا دعا پټه کړه او د شپې په اخر یې څنګه کړه. ته چې روچې شو په دې سجده کې د خپل رب سره دا پټه پټه خبره کاوه چې الله زما ته ضرورت دي دار پوره کا. دغه مشکلات د الله دار پوره کا. دا کمې چې تیز مانه شوی د رب ستاسو دربار لراغله مطلب ماف کانو چې ستاسو د خبرې میو په سجده کې میو ډېر پټي پټي یو د رب العالمین سره د څومره خوان دي. دا چې لذت د انسان بالکل تصور نشي کولای. خو چې کله زړه جوړي دوی موجه علماء دا ذکر کړي چې انسان کله دعا پټه کوي نو په دې کې د الله تعظیم او د الله ادب راځي. ادب چې ورته نو ولګي. ورسره برشد رسول الله ملګری خیبر کې کله چې مقاومت نه مخامخ شو نو تکبیر غږونه وکړه. د الله نبی ورته ویل چې په خپل ځانونو باندې رحم وکړي. کله خدا سو आवाज نه کوي تاسو رب اوري ګوره. په میدان د جنگ کې منهاج المسلم کې لګري د زمنګ د الله په موږ باندې ادب حق دی. موږ ډېر به ادب یو نه پدې موږ کې زمنګ ادب شته او زمنګ په دعا کې شته او زمنګ په تلاوت کې شته زمنګ په حرکت کې شته. ټول به ادبي. ځکه خو زمنګ د عمل د وجه نه ایسه د حالات په موږ باندې ګډ وډ دي. او بل نشه مسله به دا علماء ذکر کړی دا درېما انسان چې کله دعا وغواړي او پټه وغواړي نو په دې کې سخت تضرع او عاجزي ده چې کله حقیقت کې سره ور باندې پوي شي. څلورم دا معنی چې بده کې د انسان اخلاص معلومیږي دا چې موږ غوړ سره وایي زوم چې وا موتیم وایي کمال دا د انسان په هغه وخت کې د اخلاص ولا شو دا په خپل مخلص شي دا بندګي به د اخلاص ډکه شي چې واځي ته یوازې د الله د انسان د زړه په ذلت باندې په عاجزۍ باندې په دعا کې راځي. کله چې موږ ته وایو دا بل وایي طبعا انسان ګډوډيږي ذهني پریشانی جوړيږي.
دیو جن وسلف صالحینو په خپل دعاګانو کې ډېر اوازونه نه کول او نه به قشن هغه جړاګانې کولې مګر که غیر اختیاري د انسان نشوري شغه به جدا خبره ده. او بل نشه فائدہ به کې دا ودا دلیل به دې خبره باندې چې دا دعا کوم کې د خپل مولا لډر انتهایی نشدې دي د شنه د لګلوري سره جلري आवाज کې چې اے پلانیا زما کار حل کا زه ډیر نشدې م الله او د قل ډیر نشدې مالا من حبل الوريد. او بل نشه فائدہ به کې علماء دام ذکر کړی دا چې کله انسان دعا غواړي و ادعى الى دوام الطلب والسؤال و د دې دعا به هر وخت لپاره دوام افاده کی پدې کې انسان د ګډوډیو نه بچ کیږي او د حاصلونو د سرګو نه بچ کیږي. هغه په دې طریقه باندې چې دا سره خالق رب العالمین لډیر اوچت عابد او بنده لري چې قتل کا بعض وخت کې انسان په دې قتل کې چې د الله بندگی کوي. قران کې رب العالمین فرمایي وېدی د اسلام دشمنانو د مسلمانانو سره بل هیڅ باندې وران انده الا ان امنوا مگر په دې وجه باندې چې الله له بندگی شروع کینو د نور خلک برداشت نه کی داغه د قتل منسوبې به برابرۍ کی څنګه وژنو په کومه طریقه باندې وژنو ولي وژنو. او بل نشه مسله به کېدار چې د دعا یو قسم ته ذکر دی. قران کې رب العالمین فرمایي چې ذکر انسان باید پټو کی. د دې وجه نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک دا فتوا ده چې اصل پاسکارو کې اخفاء پټواله دي چې مغه دنګونه منګونه سوري موري بنوي دا مذهبي فتوا ده. ټیک د چې کوم ځای کې رسول الله بجهر باندې کړي تبهم کوي موږ به هم کو بل به هم کوي خو کوم وخت کې جهر اغنی کړي کوشش دا کوي چې پټ وشي. قران کې الله فرمایي اعتداء نه کوي تجاوز په دعا کې به سره ویل شي. امام قرطبی رحمه الله د اندلس یو عالم دی هغه فرمای الجهر الكثير والسياحه ډېر سخت چې ډېر سخت اوازونه چې کله انسان په دعا کې شروع کوي به دې باندې څنګه الله به خبر کیږي. د اعتداء وکړه کم بریدو چې رب العالمین موږ له وټا کولو ایسم دا غنه واوختونه سمو خیل چې الله موږ کم ځای موږ له ټاکلې دی موږ دا غنه وړو دا به د بيدو کده ادب دی دا ډېر لوی به د بيدا جرم دی دا. قرطبی رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړي چې انسان ځان د دې دعا غواړي چې الله ما نبی کا دم ګور اعتداء ده ځکه د ټول انبیاء ورسنه نبی چې هغه محمد رسول الله دی د نورو سبل څوک نه راځي او که ارچا د نبوت دا وکړه دا ګوره دجال دی نبی څو خبره منو نه تیاری ودیلا. انسان مزانه د ګناه دعا نه غواړي چې الله ما د لپاره د زنا اسباب برابر کا د قتل د څه دعاګانې باندې کې چې په قران او سنت کې موجود نه دي. د دې وجنه بهترین دعاګانې هغه دي چې قران او سنت کې امام قحطانی دې بارے کې کتاب وړي غو لیکلي دي الدعاء من الكتاب والسنه زموږ مدرسې نه دی بروشر په ځای باندې هغه خبريږي څومره دعاګانې چې قران کې ذکر دي او څومره دعاګانې چې محمد رسول الله په حدیث کې ذکر دي هغه ټول پاغي کې راځي دي. انسان چې اهتمام کوي ډېر غټه ده کمال دار چې الله رسول خبره کړي او خپل کړه د ازمو ته خبره دی بل مولا خبره کې دي چې دا حق لوري شي کې دي چې ونه رسي لیکن د محمد رسول الله خبره او د رب العالمین خبره د سر حق ده بده کې د ظریف اندازه باندې شک نه دی پکاره. امام مالک څنګه ذکر فرمایي دا هر څه په خبره کې احتمال درشته او درواغ وشته چې واره محمد رسول الله نه چې دا ټول رښتې دي. کوشش دار چې عقد دعا سره وکړي. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې یو تعالی جایز نه شي دغه سوالو کې وتاو کې دم اعتداء ده یا سره د څه دعا وغواړي چې الله د قیامت پورې ما همیشه پاتې کا زمونږ الله په دې باندې قادر دی خو سنت دا جاری نه دی بلکې خامخا عمر ټاکلي معلوم کړي شپه ته کله شوق ایسه به بزي هغه به خپل کتابونو تفسیرونو کې تفسیری مسله دغه ذکر کړی دا د دې دعا به څه آداب دي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي اولنې ادب په دعا کې دا چې انسان وخت د دعا او پیژنې لکه د عرفه ورسه برش یو سړی په عرفه کې سوالونه کول د بل چانه عبد الله بن عباس ورته ویل چې اے آشنا دی وخت کې خلک د رب العالمین نه سوالونه کوي او تعالی د بل چانه به کې لګي میاشت رمضان د دعا لپاره د جمعې ورځ په هفته کې خاص کر د سر وخت یې سم دي خوبونه لور کړي د خلک شته چې بدی وګدو شپو کې وسم سر مزنه وسو ودی افسوس بعض خلک دا وجه لکه دا معمولی غو عمل د فاطمه الزهرا
چې دا د محمد رسول الله لور ده جنتی ده د رسول الله د ټوټه ده د الله نبی ویل چې دا زما د ټوټه ده هغه د سر منځله روسو د کیږي او رسول الله په خپل باندې وایي چې لوري او چته شابه دی وخت کې رزق او اخلاق تقسیمي او موت لري پراته یو مولا سبب کې لا دا فتوا ورکوي بلې کې څه دلایل راغلي دي تقریبا شپږ آیتونه درې احادیث د رسول الله راغلي دي چې په دې وخت کې ذکر کول وکړه دي خوبونه باندې دا وخت به تیر نشي الله رب العزت قران کې خبره کړې دا ډېره مزیدار ده توجه فی الايام الخاليه رب العالمین فرمایي چې د انسانانو اسید اورځي تیری کړي دي او تاسو ډکې کړي دي زب تاسو نن جنت له بوزم او خلک ور بل تر باندې بوزم بل ځکه فرمایي ایا کوم انسانان چې استعمالونه کوي او کوم انسانان چې نه کوي اې دا دواړه برابر دي نه مرګ ژوند الله نه دی برابر دوی ماده پکې دا دي چې حل د دعا په شندل پکار دي لکه میدان د جنگ کله چې مجاهدین د دشمن سره په جګړه باندې راځي نو په دې وخت کې چې انسان دعاګانې کوي قران او سنت چې انسان مطالعه کوي دا ډېر قیمتي وخت دی دی وخت کې به دعا لټینګ شه دې دین را په دې خو په جګړه کې مولا صاحب دعا وکړه وای نه کړه شپږ دعاګانې وکړه او درې وکړه او کله څه وکړي ته وخت د دعا او پیژنه میدان د جنگ راځي چې لړ شو د دشمن مقابله لبه چې دعاګانې وکړي به ګنټو به په فرض منځم پری دي دا سړی ته بل د دعا غم کوي باران چې کله نازلېږي کله چې خلک منزل ودرېږي او خاص کر چې کله روزدار روزه ماتي حالت د سجدي او په سفر کې دی وختونو کې د دعاګانو ډېر اهتمام وکړ دی سړی په سفر باندې دی خاص کر د حج سفر دی جنو د ټلیفون نګي جمال دا شعر او دار او وای چې ماره پر دعاګانې وغواړه سجده کې دعاګانې او کله چې سړی روزداري او روزه ماتيږي نو په دې وخت کې دعاګانې کور کې دا لنجو جګړې مکه چې د ترکاری په خره دا په خانه دا څنګه کمی دي او څنګه زیاتې دي ټول بشي ملګری هغه ټول د ذهن سازي وکړي دغه وخت د دعاګانې شروع کړي ورځم د عبادت نه ډاګه کړي دا انسان پر قبله په طرف باندې مخي او आवाज وکړي سجابه په دعا کې نه کوي د ترنم سره لکه روافي شیا دغه دعا وی لکه شیرونه اخلاص به بکی د کیسه جامع به غوستي ګونډه به ماته کړي لاسونه به اوچت کړي کوچت نه کړم څه خبره به کې نشته تکرار به دعا کې کوي عربي دعاګانې به وای د زړه د تل نه به روباسي او د الله د حکمت نه مخالف نه امين به کې وای مسلمانان له دعاګانې غواړي پر دې حق پر ادا کړي د دعا نه بر مخ کې لږ زره مال کې مال څه مطلب یو مریض څخه لړاغه یا مریض صاحب خاندان کې پیدا شو ته اوس وګورئ چې د غیر پر زړه دعا وغواړم د دعا نه مخ کې ول زره 15000 روپۍ صدقه کړه الله په نامه او به رب العالمین لوي چې دې عمل د وجنه الله زما دعا قبول کړه مفت دعا نه مني الله نیت وکړي سید ابن مسعود د تابعی دی ډیر مزیدار عالم دی قرآن مفسر دی یو ورځ په مجلس کې چا پوښتنه وکړه وته مال دعا وغواړم اوس مې نیت نه کړې خو چې کله مې نیت وکړې به دعا ته وغواړم من بالکل د سم بټن هم تیار کړی دا چې سړی و دعا او لا سوچت کو دعا او لا سوچت کو دعا او لا سوچت کو دغه دعاګانې الله نه قبلې در سلف دعاګانې نه دي دله بنیت کې او د شپې په اخر حصہ کې بر اوچتېږي او په بل وختونو کې کوي دا کوم چې الله او رسول ویلي دي نیت ضروری دي ذکر د رب العالمین او خاص کر حمدونه توبه وباسي په خپل جرمونو باندې ظلمونه چې کړي دي هغه باسرینه برته واپس کی قران کې ډېرو معناګانو باندې راغلي دا کله معنا د قول راځي او کله عبادت کله ندا او کله استعانت کله عذاب سوال تسمیه وغیرہ ټول باندې دلیل به دې باندې شدای یو مستقل عبادت ته او انسان به زیاته توجه دی لوي قران او سنت شکل انسان مطالعه کی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام احادیث هم به ډېر زیات دي رسول الله فرمایي ادعوا الله توجه وتاسو د الله نه دعاګانې وغواړئ خو په دې حال چې تاسو یقیني به دې خبره باندې چې دا الله قبلې او پوه شئ چې رب العالمین د غافل او د شک غافل سره غوړه دعا نه قبلې به توجه زموږ دعاګانې څوک یې بس تاسو نه وچت کړي کله یو ځل غوړو کله بل ځل غوړه کله بل ځل رسول الله فرمایي دا دعاګانې الله نه قبلې کله به یو ځل توجه کوو کله به بل ځل توجه کوو کله بل دا خپل زړه به برابر یو دا بدن به دې زړه تابع کنه ته ګوره چې کم کیفیت بستا جوړیږي الحاح کوو دعاګانې نو د الله نبی فرمایي دعاګانې غواړي ځکه دا قضا او تقدیر مسله واپس کوي یو صحابي نقل له ویغه داغه بچي ورسول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه الله د جنت ترې کی طرف کې مال سپینه بلډینګ راکا
هغه ورته بچیا د الله نه سوال د جنت کو او د جهنم په اړه کې د پناهي مسله ذکر کوه. ما د رسول الله نه اوریدلې دي وې د شي وخت برشه په دې امت کې چې هغه به اعتدا کې به د دعاګانو کې اعتدا دا معنا کې دې چې د الله بل چا ورکړي تی وغواړي کې دې چې ته لایق نه وتی تی وغواړي. حدیث کې راځي انس بن مالک فرمایي رسول الله فرمایلی دي چې د اذان او د اقامت مابین کې دعا الله نه وفس کوي دی وخت کول بکار دی. یو حدیث کې امر راځي زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې د الله نبی داس ما بچی دې لپاره دعا وغواړم ما درې بچی مخکې نور مړ شي ویلي رسول الله ویلې درې او د الله نبی ویلې وی تا خو د جهنم د ور نه لوی مالی ځان جوړ کړی دی صبر ور باندې کوا. ګوره په دې حدیث کې دعا ټکه راغلی چې الله نه دعا وغواړه. انس بن مالک فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی چې پتا شو کله یو کس دعا غواړي هغه ګوره د سخت زړه نه یعنی د قصنه دعا غواړي د شي دنه وی الله کستا خو کې مال راکا وجدار شي رب العالمین بدیش باندې به خپکیږي بلکې الحح بکای. الحح دا معنا یو سړی د لمن ونه سو خامخا چې دا کار بکای رب خامخا ته بکای مګر زکه ته د ورګه ولا یو مونږه عاجز یو کته مونږ لانه کې زمونږ بل څوک دی کم دربار لمن ورش چې دا غو خل ورشو د خپل لاسونه ورته وچت کو دا خبره کو جسمه حاجتونه د بورک الله د خلکو بچو کې خو لګین زمونږ ته خلک په خلکو باندې اعتماد کې مونږ بل هیڅ اعتماد نه کوو چې واسطانه ځکه بل حدیث کې راځي چې کله وتا شو کس دعا غواړي نو د دې شنو چې ان شئت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ډیر نږدې چې انسان د رب العالمین په خوا کې هغه د شپې په اخر حصہ کې مونږ کچرته د طاقت لرو نو په دې وخت کې الله یاد کا د شپې اخر حصہ کې حدیث کې راځي نږدې حالت دا چې انسان کله په حالت د سجده کې دی وخت کې د الله نه دعاګانې وغواړي. رسول الله فرمایي وې په ټول انسانانو کې عاجز انسان او بے بخت انسان هغه چې هغه د دعا نه عاجزي او ډیر بخیل په انسانانو کې هغه انسان چې هغه په سلام باندې بخل کوي بخل کو تیری یو سلام نه شوي هو چې السلام علیکم ورحمت الله د دې د وجه نه رب العالمین جنت لبوش. د وسر بن جابر نه نقل لې وې د کوفه ولا څه خلکو د عمر څخه خپل رااله عمر رضی الله ته پوښتنه وکړه چې داغه علاقه بارک وې د څو سړی د شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو وېس قرنی شه لیکن مور ډیر نه جوړه و داغه لپاره رسول الله ورته پاتشه چې کله راغی تاسو نه کوم سره سره مخامخ شون داغه نه طلب د دعاګانې وکي ځکه دعای قبليږي. عمر چې به مکه کارو کو صدر ورته واکه ورته ویل چې مال دعا وغواړه د مسلمان دا جایز ده. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي تاسو دې حدیث وګورئ څومره خوان دی بګي ان ربکم تاسو دا رب شه دی ډیر حیانات ذات دی او کریم ډیر عزتمن دی. حیا څنګه الله صفات دی سبا ان شاء الله د شریعت په درس کې راځي. الله رب عزت خپل بندنه حیا کوي اذا رفع يديه الیه بدعوه چې انسان کله دعا کې لاسونه غل اوچت کی چې الله هم د شي خالي راولېږي وې د دین الله حیا کوي خامخ تعالی الله ورکړه درکې خو به دې شرط باندې چې واستخو غواړه. د دې وجه په حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د جمعې په ورځ باندې یو سات د شپږ کې دغه سات سره مسلمان سره برابرېږي نه چې د الله نه به سوال وکړي د خیره مگر خامخ الله ورکړي. دا به کوم وخت دی دل لکه توجه کوي چا ویل چې پلانې وخت دی چا وی پلانې دی چا وی د سار منځنه ورسره او چا وی د 10 بجو وخت دی چا وی د 12 بجو وخت دی چا ویل امام چې کړه خطبه منځ کې کینې او چا ویل د منځنه ماسپخین منځنه مازیګر پورې او چا ویل مازیګر نه ماقام پورې زموږ یو څو ځوغه ډېر نشه طریقه خوله. رسول الله فرمایي د جمعې په ورځ باندې یو سات دی چې انسان به دعا وغواړي الله قبلې او بهترین دعا ده چې الله تاسو موږ د ایمان حفاظت کوا دا ډېر ښه دعا ده. دا ډوډۍ الله موږ لره کوي دا جامې به مرکه او دا ودونه به مرکه او دا بچي به مرکه او کرے نه کړو نو څه بوشي دا کورونه به مرکه او دا گاډي به مرکه لیکن په دې ټولو کې سړی چې زیات ترکیز کې به دې خبره الله تاسو موږ د ایمان حفاظت کوا دا ډېره مهمه خبره ده. یو جمعه د شوکه چې کله د سار منځو کې تر نور خطو پورې کین او الله نه دعاګانې غواړه. بل جمعه به د شوکه چې کله نور راوخه تر لاس بجو کین دعاګانې غواړه. بل جمعه به د لاس بجو تر ماسپخین منځ پورې. بل جمعه به ایسه چې کله امام خطبه لکېلی. بل جمعه د ماسپخین منځ تر مازیګر پورې او بل جمعه د مازیګر منځ تر ماقام پورې. نو په دې کې خامخا هغه سات تعالی راځي ذکر رسول الله ویلي دی او چې په دې کې تا د ایمان د حفاظت سوالو کې خو دې ګټل نو
افسوس پدې چې د دنیا یو کاروبار دی غیر لپاره موږ شپې سبا کوو غیر لپاره منډو یو قرضونه راخلو لیکن دا ډېر کم خلګي چې د ایمان د حفاظت لپاره هغه چې ترتیب ځان برابر کړي چې لکه د جمعې ورځ ده او رسول الله ترغیب ورکړي د دې شاته چې زبده کې د خپل ایمان د حفاظت لپاره دعا وغواړم د مسلمانانو د عزت لپاره او د اسلام د بیرغ د اوچتوالي لپاره دا مسله ډېره کم خلکو کې او دا تاوان دی چې انسان ته غافل شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي درې دعاګانې هغه قبلي هیڅ شک پکې نشته یو چې کله پلار دعا وغواړي بچیلا دویم د مسافر دعا او دریم د مظلوم انسان دعا ځان ته ساته حدیث کې راځي دا واپس کیږم نه یو د اق انسان دعا چې هغه روزدار دی روزه ماته یو بل عادل امام او بل د مظلوم دعا مظلوم انسان باندې شکل سره ظلم کوي خدای رب العالمین له سونه اوچت کینو الله رب العزت فرمایي وعزتي زما د خپل عزت باندې قسم زبستا کومک کوم انتقام به داخله ماګر کله غو خرس ولې نه دومره الله غوسه کیږي بده د مظلومانو باندې شفقت پکار دی دا که مریضان دي او دا که غریبانان دي او که فقرا دي ځان له نږدې کول پکار دي او سره د هغه برابر اول پکار دي چې ګوره شکر به دیو پاتې چې الله تعالی ایمان درکړي دي خیر دې کنن معذور او خیر دې کنن فقیر او خیر دې کنن ناجوړي رسول الله فرمایي د درې خلکو دعاګانې نو واپس کیږي یو چې الله ډیر یادي الله ډیر یادول څه مطلب ذکر کثیر ابن قیم سے فرمایي چې عقیده توحید ده اخلاص درکیو د محمد رسول الله تابعداري د مظلوم دعا او د قشن د عادل امامه د الله نبی فرمایي چې الدعاء هو العباده اي خلکو د دعا ګور عبادت ته او ډیر اوچت عبادت ته رسول الله فرمایي یونس علیه السلام چې کړه دریاب کې ولویدونه د دعای ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کله چې مسلمان سره په دې باندې دعا د الله نه وغوړي الله خامخ ورته قبلې زمون ډیر ملګر له دعا یاد نه ده نو ویل خو ورسره خبره یورز ابو بکر صاحب رسول الله ویل چې مال دعا یاد اوخه چې زه به وایم د الله نبی ورته ویل بده شي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم الله ما بخپل ځان ظلم کړی دی هیڅ ګناهونه نه معاف کوي چې واسطانه ما معاف کا بده شي بخنه چې ستاسو خو نه په ما باندې رحم وکړه ته غفور او رحیم ذات دا دعا د لوی انساني تربيته ورته وکي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې رب العالمین باندې هیڅ شی دومره د عزت والا نه دی لکه دعا الله رب عزت ډېر ګران شي چې هغه دعا ده خو موږ تاسو دعا د اچره بالکل نه راشي هغه درې کسانو چې بغار کې راګیر شو دعاګانې د الله نه وغوښتي ایس الله ورمنه پر اخیره وسه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دې خبر له متوجه شه وې کوم سړی چې خوشحالي کې بده خبره باندې چې الله د مصیبت په وخت کې دعا قبول کړي نو چې کله جګ جوړ وي د الله سره ډېر دعاګانې غواړه اوس موږ تاسو بدنونه روغ دي مالدار یو صحتمنو وختونه شتري په دې وخت کې چې د الله سره تعلق ستوي نو د فقر په حالت کې به خامخ الله تعالی سره تعلق ساتي چې هغه وخت دعاګانې غواړو دی وخت نه غواړو دا به الله نه مني ګوره تقدیر پرې باندې واپس کیږي حاصل دا چې بدی کې ډېر انتهایی ثواب او اجر عمر بن الخطاب فرمایي وې دا دعا د اسمه کو د اسماء په مابین کې بند پاتې کړی شوی دا تر دې پورې چې په محمد رسول الله باندې درود وایي درود زمونږ په نبی یو څلوي ځای کې درود ویل کېږي یو پکې دا دی چې د دعا په اول کې د دعا په اخر کې توجه د دعا اول کې چې درود دي او اخر کې چې درود دي دا الله قبلې نو دا منځ کې دعا خو خامخ الله به قبلې دا څومره کیسه طریقه موږ لاغه خو درې ده مخکې ورسې دي درود وای منځ کې دعا چې تاسو وکړه الله مني خاص کر به چې منځ کې دا کوم درود مو تاسو وایو با صحابه په تفسیر کوي د آیات ولا تجهر بصلاتك من لا ترفع صوتك في دعائك وته چې کله دعا کوي دا ډیر چې به کې مو وجه دا لکه ستاسو ګناهونه خلک پوښي چې دغه چې کوي یا الله ما خو زنا کړی الله ما خدا کړی ما خدا خو کې به نور خلک به تعالی دا و چې او زنی او سود خورا څومره بهترین تعبیر وکي بس ته د الله سره د خپل رابطه جاری ساته اې دې دعا به ډېرې فائدې دي یوسف دې ځان سره یاد ساته کله چې انسان دعا غواړي نو الله رب العزت باندې پر اخیره ولي او مصیبت ونه لري کوي او دا زموږ اساس دعوا ده بل دې شریف خپل رب العالمین باندې ډېر ګمان وساتو د الله نه څنګه غواړو چې موږ په الله باندې ګمان دې کنه کله الله باندې موږ ګمان نه لري ولې ته غواړو او په الله باندې سره به ګمان ولري او بل دا دعا چې دا مسلمان سړي اسلحه ده رسول الله فرمایي چې دا مؤمن اسلحه ده د غرونو په اندازه باندې خیرونه به قبرونو کې الله وردان نه کوي د موږ لمنګ تاسو به دعاګانې وغواړو
داغونه ونه غواړو د دې مثال د شکل غریق المتغوث او سړی دریا باغسته او بو واغسته او تور د بلا غاړه ولاړې چې ای پلانیا ته غزما هغه کار وکړه نو خلک به تعالی قمقل وي کو خیر به درته وي قمقل من به دعاګانې دې مړو لو غواړو مصلحتونه راکاږي او دې باندې مفاسد ختميږي انسان به خپل په دعا کول کې نشه پیدا ده دل توجه کوي انسان د خپل ګناه له متوجي شي د بل چا د عیبونو بشي بینه لګي چې مړه پلانې دا کار کوي پلانې دا خپل مسله را مخه لگا رسول الله فرمای څومره خطرناک حدیث دی چې کله یو سړی د بل چا د عیبونو بشي ولګيږي ودا به د خپل کور په دې منځ کې نشه رب العالمین به دا و شرم او ذلیل او رسوا وي بل چا بشي ملګيږي خپل ځان غموکا او دا درې دې خبر دی چې الله موږ ډېر عاجز یو دا د الله د بندګۍ یو نه وعده او په دې کې انسان د آداب شریعه سره واقف کیږي او دا خبرونه معلومیږي چې رب العالمین کومک خامخا ما سره زګه زدا غنه غواړم نو حاصل دا چې کله انسان د الله نه دعاګانې غواړي دا پاکه خوونه کې خو د دې په وجه رب العالمین دا انسان جنت ته داخلي الله رب العزت موږ ته سره توفیق د کې صد دعاګانو صحیح دعاګانو راکړي او به رب العالمین هغه موږ ته سره قبول کړي او په دې دعاګانو کې بهترین دعا چې الله رب العزت موږ سره د ایمان حفاظت وکړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین